296 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه اللہ لکل دے خواجہ محمد سعید رحمه اللہ دی مکتوب شریف کے دا دو خبروں نہ بحث کریں یو دا کئی چی دا اللہ تعالیٰ کم صفات دی دا بسیط تی مرکب نہیں دویم بحث کئی پنف دا تعدد بانے چی دا اللہ تعالیٰ دا صفات متعلق چی کم تعدد و ترکیب دا چاپ ذہن کے رازی نو دا غی نفی کر 299 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکل دے مولانا بدر الدین سرہندی رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے دا اللہ تعالیٰ چکم تعلق دے دا بندگان سرا اور بندگان چی دا اللہ سرا تعلق ساتھی دا اللہ تعلق دا بندگان سر سنگ دے اور دا بندگان تعلق دا اللہ تعالیٰ سر سنگ دے دا دغی دا مراتب و بیان 298 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکلے دے میر سید محب اللہ مانپوری رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے دا نقشبندی مبارکی چکم پٹ اشارات تھی او دے کے دا اولیاء و دا بزرگانو لطیف و باریک عبارات تھی دا غیبان خبریدل امام ربانی رحمہ اللہ فرمائی دس اسرار پکشتا چھ دا غیب پا حقیقت بانے پویدل اللہ تعالیٰ دغا احسان ما سر کرے دغا احسان بیا بلچا سر نہ کرے دویم خبر دا بیانی چھ رضا بالقضا پکا اللہ تعالیٰ چھ دا بندگانو سر کم فیصلو کی بندگان بداغی بانے رازی درم بیان د دې کوي چې د طاعون په وجه باندې څوک مړ شي نو دا مرګ افضل دی بهترینو مرګونو کې چې دی نو یو مرګ د طاعون دی څلورمه خبره دا کوي چې کوم ځای کې طاعون مریضي پیدا شي دا دغی کنی نا تیخت گناہ کبیرہ دا او دی سڑی تا اللہ دومره سزا ورکائی لکه یو مومن چې د کافر سره جنگ شي او میدان جنگ کې د کافر نه تختی دیتا تولی او مزحف اغم گناہ کبیرہ دا دغه رنګ د طاعون د مریضین تیخت او ګناه کبیره 300 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ طریقہ دی مکتوب شریف کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم معراج مبارک کی چکم نزدیکت اللہ تعالیٰ اور تنصیب کرو جغیتا مقام دا قاب قوسین او ادنا ہوئی دا غید اسرار و بیان دا